معترضې ښځې د زېږون په مهال د میندو مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د ظالمانه پالیسیو پایله ده. د رغونې شنبو غورځنګ د زېږونې په مهال د میندو د مړینې د زیاتوالي په تړاو اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې دا د طالبانو د ظالمانه پالیسیو مستقیمه پایله ده چې ښځې د زده کړې او روغتیایي پاملرنې په برخه کې له خپلو حقونو محرومه کړي دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د هرو 1,00,000 زېږونو په مهال 600 میندې مري. دغه غورځنګ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي. په خپرولو سره یې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ټولنې څخه په سیستماتیکه توګه د ښځو ګوښه کېدل د بې شمېره همغږیو لامل کېږي او نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ښځو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې له زده کړو د نجونو منع کېدل پایلې به په ځانګړي ډول په روغتیایي سکتور کې ویجاړونکې وي. خبرپاڼه کاږي چې په روغتیایي برخه کې ښځې له زده کړو منع کولو سره افغانستان د ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالنو له کمښت سره مخ دی. خبرپاڼه زیاتوي چې دې چارې په هېواد کې د میندو د مړینې کچه په ګواښونکې توګه لوړه کړې ده. د خبرپاڼې له مخې د افغانستان میرمنو چې یو وخت د نړیوال ملاتړ تمه لرله اوس د یوازیتوب احساس کوي. خبرپاڼې کاږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د پیاوړي او پروپاګنډا اقداماتو په پلي کولو کې پاتې راتلل یوازې طالبانو زړور کړی او د افغانستان د ښځو کړاوونه یې نور هم زیات کړي دي. دغه غورځنګ وایي نړۍ نشي کولی د افغانستان د ښځو د وضعیت له پامه وغورځوي. خبرپاڼه زیاتوي افغان میرمنې د خواخوږۍ غوښتنه کوي بلکې دوی د عدالت غوښتنه کوي. دغه غورځنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان میرمنو د ملاتړ لپاره دې کوټلې ګامونه اوچت کړي او په افغانستان کې د نجونو مکتبونه او روغتیایي سیستمونو او په هسپتالونو کې دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.